حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د عربو یو مالدار ترین ښځه وه، تاجره وه. دی به شام ته تجارت کول او د عربو چې کوم تاجران و هغې ته به یې مال ورکولو په مضاربت باندې. یو ځل رسول الله مبارک ته پیغام ورکړو چې زما مال تجارت په غرض باندې شام ته یوسئ. نو رسول الله مبارک هغه پیغام قبول کو. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه مال یې شام ته روان کړلو سره د غلام د حضرت خدیجې نه چې نوم د هغې میسره و. نو د شام د تجارت نه په واپسۍ باندې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال کې د نورو پیرو نه برکت هم راغلی او زیادت هم راغلی، مطلب منافع ډیره شوې وه. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیره متاثره شوه د رسول الله د اخلاقو نه او د صداقت نه، د امانتدارۍ نه. رسول الله مبارک ته پیغام ولېږلو چې ما سره نکاح وکړئ. رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې زه به د خپل تره ابو طالب سره کوم چې د علي رضی الله تعالی عنه پلار دی هغه سره مشوره کوم. مشوره چې وکړله ابو طالب ورته ویلې چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړئ. نو رسول الله مبارک هغه د نکاح پیغام قبول کو او تقریبا 20 اوښان رسول الله مبارک ورته په مهر کې ورکړه. او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه د رسول الله مبارک 4 نونه وي او 2 زامن وو. یو عبدالله چې دغه لقب طیب او طاهر و، دا طیب او طاهر د عبدالله لقب و. او یو قاسم و کوم چې د رسول الله مبارک کنیت هم ابوالقاسم. او ابراهیم په نوم باندې دا د رسول الله مبارک زوی و، دا د بلې ښځې نه و.